ملګرو راځو به حبیب الرحیم حبیب صاحب طرف ته چې د محفل نور هم خوندور شي د دوی نه به لکه مزاحیه شاعري واورو. نو راځو حبیب طرف ته. وقار صاحب زه خو تیار نه وم، خو خیر زه به ستاسو دړه دپاره یو څو شیزونه وم، څه به نه وي او څه به زاړه ووایو. یو ایکو به ووایم چې ښځې پې شک او سړي ګیره پرېښوه، ښځې پې شک او سړي ګیره پرېښوه، لورې په فون باندې خپل مور ته ویل سړی د هورو په چکر کې لاړو. او نن سبا دا یو ته وایي چې تا پیسې خوړې چې تا خوړلې او نه ما خوړلي، چې تا خوړلې او نه ما خوړلې، نو دا دونه ډېرې پیسې چا خوړلي؟ او چا د لکونې پې لسیان اسکلي، چا د لکونې پې لسیان اسکلي او چا د لکونې پې حلوا خوړلي. او پرون د دوه تنو جګړه وپې، پرون د دوه تنو جګړه وپې، یوه بل ته ویستانیا خوړلي. او چې د یو ماشومانو دپاره مې هم یو ښځه بله دغه کړه چې هغه خپل ماشومانو ته وی چې نه سکول نه مدرسې وې څنګ به ښه وې، چې بس لوبې او کوڅې وې څنګ به ښه وې. او خلکو داسې په دیوال پسې تپلې، خلکو داسې په دیوال پسې تپلې چې سپیا کې امرسې وې څنګ به ښه وې. خلکو داسې په دیوال پسې تپلې چې سپیا کې امرسې وې څنګ به ښه وې. او خلکو ځان له د دې ونې شو کولی، چې خلکو ځان له د دې ونې شو کولی چې دا پاڼې هم پیسې وې څنګ به ښه وې. او ماشومانو د یو بل نه کرپولې، ماشومانو د یو بل نه کرپولې چې غوږونه په تاسې وې څنګ به ښه وې. او بد تې نه جوړېږي که ډېر ښه ورسره وکړمه، بد تې نه جوړېږي که ډېر ښه ورسره وکړمه، تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړمه. بیا یې راته نن د خپل تندي نه بډې والي دي، بیا یې راته نن د خپل تندي نه بډې والي دي، کور ته تې راځم او که نه شپه ورسره وکړمه. تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړمه. او پرون مې په فیسبوک یو انګریزه مسلمانه کړه، پرون مې په فیسبوک یو انګریزه مسلمانه کړه، پرېږدمه داسې او که واده ورسره وکړم. تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم. او سپرلی دی او شنه پټي دی او لیلا پکې لګیا ده، سپرلی دی شنه پټي دی او لیلا پکې لګیا ده، په پوله ورته کښېنم که سابه ورسره وکړم. تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم. او نور به راته دا ووایم چې مړه بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي، د کلي غم خادي او که بچو له سنه څه وکړي، بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي. هغلته خیرات دی حلالې له به ورته غواړي، او دلته سړی مړ دی هغه قبر کنسته غواړي، او هغه ځای واده دی په هغې کې ګډېده غواړي. نو چېرته سړی لاړ شي او سړی چاته باندې وکړي. نو بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي. او په سکول کې کتابونه د بچو نه مې بسته غواړي، او د ابۍ غاښونه نشته خوراکونه ښه پاسته غواړي. نو اوس ښځې له سرخي او که ابۍ له دنداسه وکړي. بیخ ته سړي وځه سړی څه وکړي. اوس به لال بال صاحب طرف ته لاړ شو او د ده نه به څه واورو، نو خیر دی بیا به سم صحیح ده. او بیا نه بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو، ساري دا خو بیا مې نن رقیب د خپل اشنا کوڅه کې ولیدو، نیمې کم په منځ کې ګزاره ورسره وکړم. تاسو راته ووایئ چې څه ورسره وکړم. دا خو دغه مخکیني خو لال باچا صاحب ته خواست چې دوی به څه موږ ته ووایي، بیا به انشاءالله چې دغه کوو. ډېر خوندور، ډېره مننه، ډېره مننه ملګرو. په دې اړې ګړې وخت کې او په دې دور کې یقینا چې د خلکو په مخونو باندې خندا خورول دا ډېر ضروري هم ده، دا ډېر ګران کار هم دی. الله دې دوی راته سلامت لري.